د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. مولوي محمد اکبر فیاض د بلخ ولایت د ټولګټو ریاست نوی رئیس وټاکل شو. تر دې وړاندې عبدالستار زاهد د دې ریاست مسؤلیت په غاړه درلود. په پیل کې د بلخ ولایت د بشري سرچینو رئیس د بلخ ولایت د ټولګټو ریاست د نوي ټاکل شوي رئیس مولوي محمد اکبر فیاض د ټاکل کېدو حکم ولوست او په ریاستونو کې تغییر او تبدیل یو اصل یاد کړ. نوموړي دغه راز وویل چې د دولت څوکۍ د ملت او نظام ته د خدمت څوکۍ ده، نو باید موږ او تاسو په ښه ایماندارۍ سره ورته کار وکړو. محترم مولوی محمد اکبر فیاض فرزند برات علی ولدیت احمد خان قرار حکم شماره 603 مورخ دون مقام محترم ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان به وجه محترم عبدالستار زاهد فرزند الحاج بن عبدالباقي درباس دوم بحیث رئیس فواید عامه ولایت بلخ منظور و مقرر گردید. مولوي نیک محمد حنیف په دغه اړه د اسلامي امارت د نظام د رئیسانو او کارکوونکو د دندې په اړه خبرې وکړې او ویل چې دغه نظام د خلکو د خدمت او د الهي نظام ښه بنسټ دی. او په پای کې د بلخ ولایت د ټولګټو ریاست نوی ټاکل شوی رئیس په دغه اداره کې د خدمت د ژمنې ترڅنګ د بلخ ولایت د ټولګټو ریاست له ټولو کارکوونکو وغوښتل چې د هیواد او خلکو لپاره خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړي. په بلخ ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې 4 ښځې او 2 ماشومان ووژل شول. د یاد ولایت امنیه قمندانۍ ویان وایي دغه پیښه د چاربولک ولسوالۍ په سیمه کې د مزار شبرغان لویې لارې په اوږدو کې رامنځته شوي. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ ویان وایي دغه پیښه د مزار شبرغان لویې لارې په اوږدو کې د کرولا او سره چړو له موټر د ټکر له امله رامنځته شوي چې پکې ناستو 6 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په وژل شوو کسانو کې 4 ښځې او 2 ماشومان شامل دي. نوموړی وایي د پیښې ټپیان او وژل شوي کسان د امنیتي ځواکونو لخوا د بلخ حوزوي روغتون ته لیږدول شوي. دغه ترافیکي پیښه کې 4 تنه ښځینه او 2 تنه ماشومان له بده مرغه په شهادت رسیږي او همدارنګه 2 تنه نارینه ټپیان کیږي. ټپیان او شهیدان زموږ د امنیتي ځواکونو له لوري د مزار شریف ښار حوزوي روغتون ته انتقال کیږي. په افغانستان کې هر کال د ترافیکي پیښو له امله سلګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي چې لامل یې د موټر چلوونکو بې احتیاطي ده. د هیواد په شمال بلخ کې د قرقل پوستکو بازار ښه شوی. د قرقل د صادراتو ریاست وایي د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې 43,000 پوستکي بهر ته صادر کړي. د دغه ریاست اداري مدیر وایي په تیرو 15 میاشتو کې 43,000 پوستکي ازبکستان او ترکمنستان هیواد ته صادر کړي او تقریبا 100,000 نور پوستکي تیار دي چې فنلند هیواد ته صادر کړي. با تعداد 42,830 جلد پوست ما تا حال صادر کردیم که از این جمله از 38,730 جلد ازی به کشور ازبکستان است و 4,100 جلد ازی به کشور ترکمنستان است. نوموړی زیاتوي د تیر کال په پرتله سکل دغه صنعت وده کړي چې سوداګرو په تیرو 3 میاشتو کې 60,000 پوستکي په 2 کارخانو کې پروسس کړي. امسال نسبت با سال گذشته بازار در آسیای میانه خوب بوده. تا هنوز در اروپا به تماس هستیم. ما 100,000 جلد پوست قبلا هم گفتم آماده داریم که صادر کنیم. هر زمانی که تقاضا از اونا طرف از اونا شد در قسمت صدورش اقدام میشه. قرقل د هغه پسه نوم دی چې ډیر ګرانبیه پوستکی لري. د قرقل پوستکی له تنکیو پیدا شوي وریو څخه ترلاسه کیږي او افغان سوداګر یو پوستکی له 15 نه تر 10 ډالرو پورې پیري. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.